ناډر راغی چې دا پلانې د کار نه لري لکه چې اوس اختر روان دی د واړه به هم خفه شي دی به هم خفه شي اوس هم چوټیانې کوي وایي چې بابا دې شوي چې بابا خو به دویم اختر مړ کله نه کله ما ورته خو داسې ښکاري که نه چې دا سړی 1000 روپۍ تنخواه ما ورته هېڅ نه 1000 روپۍ تنخواه کېدای شي ما ورته هېڅ هم نه ښکاري 1500 روپۍ تنخواه کېدای شي ما ورته هېڅ هم نه ښکاري کېدای شي ما ورته داسې په یو معمولي خبره باندې داسې نه لري کیسه وله ختمه ته دې نه خبر کېدای شي ځکه 1000 روپو ته د الله نه بعد د ټولو کوړمه د مور پلار د ښځه بچي ټول دې ته ناست دي د دې ژوند په دې روان دي دا ما یو واقعه ابلوس د ملګرو تم ذکر کوله ما ټویټر باندې لیدلې وه یو عربي ورکړې وه هغه وایي چې د 23 رمضان باندې ما ته کوم ځای کې چې زه کار کوم په ډېر غټ ځای کې هغو د طرف نه اډر راغی چې دا پلانې د کار نه لري 23 خو به چوټیانې کېږي نو ما دا سوچ وکړو چې اوس یې نشم لرې کولی لرې کوم خو اوس نه لکه چې اوس اختر روان دی د واړه به هم خفه شي دی به هم خفه شي اوس هم چوټیانې کېږي کله چوټیانې ختمې شي بیا به زه درته ووایم دې ته سړیتوب دې ته حیا وایي دې ته اوچت خوی وایي دې ته د خلکو د رزق د خیال ساتل وایي بیا چې کله وایي زه د اختر نه بعد رالم چوټیانې ختمې شوې ما وایي چې را کس هغه فایل راوړی ما اوس ورسره خبره وه فایل چې ما راوغوښتو ما کس معلومات وکړو چې خو نه یې راغلی بیا مې ټلیفون وکړو ټلیفون یې زوی اوچت وایي چې بابا دې شوی چې بابا خو په دویم اختر مړ ګوره د ده دې سړیتوب ته که ده دا سړی د کار نه ویستی دی ګناهګارېدو خو نه که نه ګناهګارېدو د ده خو امر راغی دا سړی لري خو د ده دې سړیتوب یعنې هغه سړی پکې د دنیا نه لاړ خو د هغه بچي د دې نه خبر نه شو چې زموږ پلار د کار نه ویستی شي او نه هغه خبر شو د دې قصې نه چې زه د کار یعنې هغه لا خوشحاله ژوند تېرو چې بیا به زه کار لازم وایي که مړ هغه هسې د دنیا نه تو هغه د دنیا نه روان بعضو ځایونو کې سړی لا ګزاره کوي لکه چې موږ هم الله ته مخامخ کېدو وله یو د ګناهونو ګوډي یو ګوډي ډېرې غلطیانې موږ کړي دي او کوي لګي ګزاره کوو چې تا سره ګزاره وو سختي مه کوو ګنې تا سره به سختي وو او دا حدیث خو ورته یاد شو که نه چې چا سختي وکړه نو یا الله سختي ورسره وکړه دا چا د دعا کړې رسول صلی او یا الله چې چا نرمي وکړه نرمي ورسره وکړه خلکو سره نرمیانې کوه ته هېڅ خبر نه ګوره کله کله ما ورته ته خو داسې ښکاري که نه چې دا سړی 1000 روپۍ تنخواه ما ورته ته هېڅ نه 1000 روپۍ تنخواه کېدای شي ما ورته ته هېڅ هم نه ښکاري 1500 روپۍ تنخواه کېدای شي ما ورته ته هېڅ هم نه ښکاري کېدای شي ما ورته داسې په یو معمولي خبره باندې داسې نه لري کیسه وله ختمه ته دې نه خبر کېدای شي ځکه 1000 روپو ته د الله نه بعد د ټولو کوړمه د مور پلار د ښځه بچي ټول دې ته ناست دي د دې ژوند په دې روان کوشش دا وکړه چې مسلمان له ترقي ورکړي ورته ختمې او هسې دغه پورې خبره یې زړه پورې یعنې که ما ته څوک د دې کار ووایي دا کار روا دی یعنې ما خو وایي چې خپل شروطي دي او دا کار څه دی روا دی او یاره بیا هم ګران کار دی یعنې که ما ته کي چې یاره تاله موږ داسې کار در کوو ښه ګټه ترخه او د خلکو به نظر ساته او بیا موږ ته ووایه هېڅ نه روانې دي حلاله مزدوري ده کېدای شي چې د بعضو خلکو زړه ونه مني لکه چې بیا هم زړه ته راځي مړه پرېږده غریب سړی خو دا درته ووایم ما ګورې دا نه دي ویلي چې ته خیانت کوه صرف مې خبره دې پورې وکړه چې ته اول ده ته نصیحت وکړه او خوشحالېږه مه په ډېرو رپوټونو وړو باندې بره چې یاره نن خو ما ماشاءالله فایل ډک کړی او دا به زه رسوم سختی نه ده پکار دې سره الله رب العزت به هم ته بدي شي چې کله د هغه د بندګانو سره سختي کوي او د مخلوق به هم څه شي مخلوق به هم بدي شي انشاءالله باقي چې کوم سوالونه دي هغه به روان نه شي استفریدو الله رب العزت دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد زمونږ